نن یو څو ورځې مخکې په د سوشل میډیا باندې یو ډېر هایپ کریټ شوی د یو واقعې حوالې سره چې په ډي ایچ کیو هسپتال کې د ډاکټرانو غفلت یا غیر موجودګۍ د وجې نه د یو مریض په حق رسېدلی و. نو هغې کې ډېر هغه ویډیو جوړه شوې وه، پکې خلکو پکې ډېر هغه وایرل شو. نو بهرحال هغه د هغې حوالې سره بیا مونږ انکوایري کمیټي خپله انټرنل هسپتال والا هم جوړه کړه، دغسې د ډي ایچ او د ډسټرکټ ایډمنسټریشن هم خپل انکوایري کمیټي وه. مونږ خپل انکوایري وکړه، هغې رپورټ مونږ هلته هغې ته ډي ایچ او ته ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته سبمیټ کړو. بیا هغې چې کوم انکوایري کړې وه هغې هم رپورټ هغې سبمیټ کړی دی، زما په خیال میډیا ته هم شیر شوی به وي. نو هغې کې حقیقت دا و چې په دغه ورځ باندې سهار ټایم کې د تیارزه علاقې نه یو مریض راغی د پرایویټ کلینیک ته. هارټ اټیک ورته شوی و، ډاکټر ورته هلته کې ای سی جي وکړه، معاینه یې وکړه. نو مریض حالت ټیک نو، هغه نه بلډ پریشر ریکارډیبل و نه پلس. هغه فوراً دلته ډي ایچ کیو هسپتال ایمرجنسي ته ریفر کو. چې څنګه هغه دلته راغی زموږ نرس او زموږ سټاف هغه په ریسیو کو په ایمرجنسي کې. په ایمرجنسي په ګاډي کې چې کله هغه وکتو نو هغه حالت د هغه مریض ټیک نو، باوجود هغه موږ شفټ کو ایمرجنسي ته. هغه ته چې کوم لایف سیوینګ پروسیجرز وو، کینولا ورته ولګېد، اکسیجن ورته میلاو شو، د هغه کوم ډاکټر موجود و هغه ول سی پی آر وکړو. خو چونکې هغه مریض په دغه سټیج کې موږ ته ریفر شوی و چې هغه بالکل اخرنی ګیسپینګ اخرنی سلګو حالت کې و. د هغه سره چې کوم ای سی جي وه هغې کې چې کوم هغه انکوایري رپورټ راغلی دی هغې کې کلیرلی هغې چې کوم زموږ سپیشلیسټ کارډیالوجسټ دی او میډیکل سپیشلیسټ هغې اوپینین ورکړی چې دا مکمل لکه دلته یو ډېر سیویر هارټ اټیک و، هارټ بلاک ورته شوی و. چې کله دلته راغی د بی پي پلس ریکارډیبل نو، تقریبا نیم بېهوشۍ حالت کې و. او بیا هم ډاکټر او دې ځای کې چې کوم نرس موجود و هغې خپل طرف نه مکمل کوشش کړی دی او هغې نه پس چې دی بیا دا مریض هسپتال کې وفات شوی دی. دویمه دا خبره چې زموږ په ایمرجنسي کې میډیسن اویلیبیلیټي، نو چې څونه ضروري لایف سیوینګ ډرګز دي هغه ټول 24 غنټې زموږ په ایمرجنسي کې اویلیبل وي. هغه هر څوک راتلی شي چیک کولی شي. مونږ فی الحال چې کوم د ایمرجنسي دا په دې زوړ بلډینګ کې روانه کړې ده، د دې دا چې کوم انفراسټرکچر دی دا ناکافي دی. مونږ په نوې بلډینګ باندې کار روان دی، خو باینه باوجود چې کوم موجوده ځای دی په هغې کې مونږ کوشش کړی دی چې څونه زیات نه زیات پکې مونږ فیسیلیټي ورکړو نو هغه ورکړي هم دي.